الله د بنده په دې توبه ویستو دومره خوشحالېږي. دا د الله مهرباني ده. که موته الله ته واپس شوسې او توبه وباسو دې کې فایده زمونږ ده که د الله ده؟ تاسو څه وایئ؟ فایده زمونږ ده که د الله ده؟ زمونږ فایده ده. خوشحالېږي پې څوک؟ خوشحالېږي پې الله. دا د الله مهرباني ده، دا د الله رحم دی، دا د الله کرم دی چې توبه موته وباسو، فائدې موته ته د دنیا او آخرت کې او خوشحالېږي پې رب العزت. نو رسول صلی الله علیه وسلم وی الله د بنده په توبه ویستو باندې دومره خوشحالېږي، وی د هغه انسان نه بې زیات خوشحالېږي چې یو انسان په شړه ځمکه روان دی، په صحرا کې روان دی، په دشته کې روان دی او د ده سره اوښ دی، په دې اوښ باندې د ده د سفر توښه پرته ده، سامان د ده، خوراک او څښاک د ده دا په دې اوښ له پاسې ده. ده وی راشه د دې ونې په دې سوري کې به لږه دمه وکړم. دا حدیث کې دي. دې سړي وایي چې زه به د ونې په دې سوري کې دمه وکړم. نو دمه یې چې کله کوله او د ده سترګې ولګېدې وده شو. چې راپاسېد هغه اوښ ورک شوی دی. اوښ ورک شوی دی. او ته سوچ کوه چې په صحرا کې تا نه اوښ ورک شي یا ګاډی د نه ورک شي، ستا سورلۍ ورکه شي او په هغې باندې ستا خوراک څښاک دی او نور څه نشته، څومره لوی غم دی. نو ده لږه خوا دې خوا کوشش وکړو، خو چې ناامیده شو نو د دې ونې په دې ویښ کې کېناستو، د ونې دې تنې ته یې ډډه ولګوله او د مرګ انتظار یې کوو، نور خو څه نشته، خو بس مرګ دی را به شي. ځکه چې زه به وږی شم، زه به تږی شم او دلته به ناست یم، نه راته لار معلومه ده، نه نور څه شتي، خو به مرګ دی. دې کې بیا د ده سترګې ولګېدې، اوده شو. چې اوده شو، چې راپاسېدو ویې کتو هغه اوښ ولاړ دی، هغه سورلۍ ولاړه ده، اوښ د ده نه ورک شوی یا خو دی اوده شوی یا د ده نه هسې ورک شوی. خو چې دی کله اوده شو د ونې په دې ویښ کې انتظار کوو، مرګ ته ناسو، خوب وله ورغی، اوده شو چې راپاسې چې ګوري اوښ ولاړ دی، سره د هغه سامان، سره د هغه خوراک او څښاک. نو دومره خوشحاله شو، هسې تاسو ګورئ اندازه ولګوئ دی به څومره خوشحاله شو، ژوند ورته میلاو شو. وی دومره خوشحاله شو چې د خوشحالۍ نه ووی اللهم انت عبدي وانا ربک، یا الله ته زما بندې او زه ستا رب یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم اخطأ من شدة الفرح، د ډېرې خوشحالۍ نه خوله خطا شوه. کله انسان په خوشحالۍ کې دومره خوشحالی چې هغه الفاظ دي ګډوډ شي، د قصدن دا نه دي ویلي، د خوشحالۍ نه خوله خطا شوه، ژبه یې وښویده. دا سړی چې څومره خوشحاله شوی دی د دې اوښ په میلاوېدو باندې، د دې نه زیات الله خوشحالېږي زما او ستا په توبه ویستو باندې. توبه وباسئ، الله ته واپس شئ. که الله ته واپس شوې توبه دې وویسته که نه، نو دا به ستا د خوشبختۍ نښه